ورو ورو مسلې ډېرې او بیا د هډوکو دردونه شروع شي او بیا د جوړونو او بیا دا چې د زړه بیماري ده او دا چې ګردې کمزوري شوې او دا ملا یې ټیټه شوه او نظر یې کمزوری شو خبرې واضحه نشي کولی ژبه یې نښلي ورو ورو رب العالمین د انسان دې مرګ ته تیاری ننکسو فی الخلق دې مرګ ته تیاری ورو 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 بیا پې ورشي نو دا زړېدل او دا مرګ دا رایادول د الله نه حیا کول دي ښه که زه تاسو نه تپوس کوم چې داسې هم د الله نه حیا کول دي صحیح شو بارک الله فیک یعنی څنګه چې دې ورور ده ووایي چې دا سوچ کول چې یو پیر ختمېدلي او دا جسم به هم ختم شي دا ځواني به هم لاړ شي دا روغ صحت به هم لاړ شي نو څنګه چې بیا مراد صاحب ووایي چې کله دې دا سوچ و نو د الله نه به حیا کوې ځکه چې د هغه سره به میلاویږي هلته ته په مخه دا رایدې که نه چې مرګ او مرګ مرګ او مرګ زړېدل او زړېدل ښه نو چې زوړ شي څه به کېږي وایي چې زوړ شم مړ به شم چې مړ شي نو څه به کېږي وایي الله سره ملاقات کو نو د الله نه ولا حیا ورځي نو نه به کوي هغه څه چې کوم څه نه الله منع کړی دی او کوي به هغه څه چې رسول ته الله ویلي دي د پیغمبر د نصیحتونه الله اکبر بعض خلک راولګي منع نه دی واسې بعض خلک راولګي وایي د حکمت خبرې کله به وایي افلاطون دا خبره کړې ده او کله به وایي د چاینا یو متل دی او کله به وایي پلاني انګریز جونک مار او ډانک مار او هغه به وایي دا متل وي او هغه به داسې وي راشي د حکمت خبرې خو موږ سره ډېر شی پرتې دي زموږ سره خو داسې خبرې پرتې دي چې په وضاحت به ستړی شي دومره حکمتونه پکې دي ها څو خبرې شوې نه درې کمې سر او سر چې سره ګیر کړي د هغې حفاظت خېټې او خېټې چې څه ګیر چاپېره دي هغې حفاظت مرګ رایت که او زړېدل درې شو که نه څلورم والا ومن اراد الآخرة ترك زینة الدنیا څوک چې آخرت غواړي د دنیا ښایست به پرېږدي دلته اوس یو سړی ما ته دا ویلی چې د دنیا ښایست موږ څنګه پرېږدو د دنیا ښایست څوک پرېښودی شي وخت خو پسې موږ ټول خراب کړو ته پسې خراب یې که نه موږ ټول پسې وخت خراب کړو د دنیا ښایست څوک پرېښودی شي زین للناس حب الشهوات الله خو دا د خلکو ته دنیا ښایسته شوې ده خو طبیعي خبره ده خو بلکل یې سړی پرېښودی شي سوال ها د دې یو جواب دی خو ډېر ژور جواب دی هغه دا دی امام ابن القیم رحمه الله وایي دنیا چې د لاس کې نقصان نه درکوي خو چې دنیا زړه ته کوشي بیا نقصان ورکوي معنی دلته دا د دنیا د پرېښودو چې د زړه نه ورسره محبت پرېږدي